سلامونه ملګرو، هیله لرو جوړ او روغ به او د صحت په کلیو کې به نګهتي وئ. خوږو دوستانو، نن یو ځل بیا زه نغمهګر تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. ما نه ډېرو ملګرو دغه تپوس کړی و په کمنټو کې په یوټیوب باندې چې څنګه مونږ خپل موبایل چک کړو چې کوم بل چا به زمونږ د موبایل سره موبایل نه وي وصل کړی، یعنی یا موبایل وصل یا زمونږ موبایل هیک یا کوم بل څه. نو د دې ټولو لپاره یو مهم او خوندور کوډ دی چې هغه کوډ تاسو په خپل موبایل کې ډایل کړئ. انشاءالله تاسو ته به ټول معلومات کیږي چې زما موبایل د بل چا د موبایل سره کنیکټ دی یا کنیکټ نه دی. نو که چېرته کنیکټ و هغه کوډ په ذریعه باندې هغه ټول له منځه ځي او هر څه ختمیږي او ستاسو موبایل به محفوظ وي. نو راځئ ویډیو تر پایه سره وګورئ او هیله لرم چې ویډیو به مو خوښه شي. دوستانو تاسو به راشئ لومړی اوکې ته. کله چې اوکې ته راغلی دوستانو تاسو به دلته اوس یو کوډ ورکړئ، ښه په دقیق ډول یې وګورئ. دغه سکرین باندې هم تاسو کتلی شئ، د سکرین باندې د کوډ درته ولیکل شو. نو تاسو به لومړی 2 وارې دغه زینه ووهئ. کله مو چې دغه ووهله بیا به راشئ تاسو 2 وارې به 0 ووهئ. له هغې وروسته به راشئ تاسو 2 باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ تاسو بیرته په زینه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک وکړ نو تاسو چې کم سیم کې یا ستاسو موبایل کې 2 سیمونه یا یو سیم یې پروا نه کوي او کوم سیم باندې چې تاسو شکمن یئ چې دغه زما د بل چا د موبایل سره کنیکټ دی، یعنی دوی چې کله مونږ ته زنګ وکړي هغه زنګ بل چا ته ځي، ما ته نه راځي، یا که ما ته راشي خو زما خبره بل څوک اوري. نو تاسو به دلته په همغه لمبر باندې کلیک وکړئ چې کوم لمبر وي. نو تاسو ته دلته ولیکل کال فارورډینګ آل ایریسر وا سکسسفول. نو دلته به تاسو عمره کوډونه چې په موبایل کې مو وي هغه به ټول له منځه لاړ شي. نو هیله لرم چې ویډیو به مو خوښه ګرځېدلې وي او همدغه خوندور کوډ حتما په موبایل کې ډایل کړئ. نو کله مو چې دغه ډایل کړئ نو دا ډېر خوندور کوډ دی. موبایل به مو له هر ډول خطر څخه محفوظ وي، نه به مو څوک خبرې اوري نه به څوک هیک ته لاسرسی لري. تر بله ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان، ښه وختونه.